خپلواکي مو انګریزانو نه ترلاس کړه، دغه چیغه امان خان ښه په اخلاص کړه. خپلواکي مو انګریزانو نه ترلاس کړه، دغه چیغه امان خان ښه په اخلاص کړه چې په کال 1919 ازادي شوه، د افغان ملت په زړه کې خوشحالي شوه. راغله سوله د ولس زخمي زړګو ته، د افغان و هرې دښتې هم و غرو ته. دا همدا ورځ ده چې اوس هم لمانځل کېږي، تیارې په وطن ګرځي لیدل کېږي. دا یوه ورځ به په سرو زرو ور نه کړم، دا مې وینه په لکو به یې ور نه کړم. غلامان او ازادي بیا ډېره لرې، غلامان او ازادي بیا ډېره لرې، چاپلوسان او خپلواکي بیا ډېره لرې. غلام خپله وي د بل د ولکې لاندې، غلامان د یو پاچا وي تر لاس لاندې. دا خبره د غوږو کې کړه ښه کلکه چې باچا شي نه غلام پښتونه لکه. ځکه دې خاورې زغملي ډېر دردونه، ځکه دې خاورې خوړلي ډېر دربونه. خو په سخته کې یې ماته د ورکړې، بیا دښمن هم منډه شاته د خوړلې. زه په دغه ورځ بیا ډېر یم خوشحاله، یو ځان نه چې دغه ټول وینم برحاله. بس خو دغه مې مقصد دی دوستانو، زما خپل دغه مطلب دی مشرانو. ازادي مو مبارک شه شاعرانو، خپلواکي مو مبارک شه لیکوالانو. د عادل وینا له ځان سره یادګار کړئ، د بچي نه مو چې جوړ او قلم کار کړئ. توجه مننه.